لغمان کې د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت په لویو لارو او ولسوالیو ته غځېدلي سړکونو کې سیارې ډلې ټاکلي تر څو چلوونکو ته عامه پوهاوی ورکړي د ترافیکي نښو او قوانینو په اړه یې وپوهوي چې په احتیاط ډریوري وکړي تیز ډریوري مه کوئ ترافیک اصول مراعات کړئ دې لپاره چې د اختر خوشحالي په غم بدله نه شي سمه ده انشاءالله کوشش وکړئ چې د اختر مخه ده قرار لاړ شئ څه ده که نه په خیر سره ورسېږئ د ترافیکو مدیر مولوي حبیب الله مبارز وویل د اختر شپو ورځو کې ډیری ځوانان د سیل او سیاحت په موخه سفرونه کوي ګړندی تګ او د ترافیکي قوانینو نه مراعات کول د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې د کابل جلال لویه لاره تاسو ته بهتره معلومه ده چې وخت نه وخت کله ناکله حادثې کیږي هغې دپاره هم موږ شاره کې مکمله مدګي نیولې ده د لغمان دروازې سره او درونټه کې هم ملګري توضیح کړي دي چې هغوی دوامدار شکل هلته وسایط والا چې څومره دي ډریوران هغوی ته توصیه کوي چې اختر را روان دی مثال تاسو وسایط په حوصله وچلوئ او د ترافیکو هغه اصول چې کوم دي هغه مراعات کړي بل لور ته چلوونکي او د لویو لارو مسافر د ترافیکو مدیریت دغه کړه نه ستایي هغوی وایي په دې سره ترافیکي پیښې کمیږي او خلک له لویو خطرونو ژغورل کیږي ډریورانو نظر خیال وکړي او دا چک پاینو ته مغه وکړي نظر وکړي دا ښه کار دی موږ خوشحاله سو دغه دی او ناراضي ستو خو بیروبار زیاتي او بې احتیاطي زیاتي د ډریوران ځکه ډېر ډریوران چې هغوی چکر ته راوځي او هغه ته دغه نظر چې احتیاط وکړي نو انشاءالله هېڅ خبره هم نشته ده بس سړک دی هغه نشته مشکلات ټول د بې احتیاطي نه جوړېږي چې قانون مراعات نه کړي دا خو ډریوران ملامت احتیاط د خوشحالي ځکه چې د اختر شپې ورځې دي دا په خوشحالي تېره شي ډېره به ښه نو د ترافیکانو ښه کار کړی چې دا اچولی ډریوران هم په ده کې احتیاط کوي او موږ دپاره هم ښه ده سوارلۍ دپاره هم ښه ده چې څه حادثې مخته رانسي د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د یاد مدیریت له لوري د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه سیارې ډلې ټاکل شوې وې تر څو چلوونکو ته د ګړندي او بې احتیاطه تګ اجازه ورنه کړي